سلامونه مینه او درنه ګلون لیدونکو وخت مو بخیر. په دې هیله م روغ او جوړ اوسئ او بیا هم د زړه له کومې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او د ښکلا یوې بلې ښکلې او په زړه پورې خپرونې ته. یو څو ورځې مخکې خپرونه مې اپلوډ کړله او ګلونو خویندو ته قدرمنو میرمنو ته کسان چې له مود او فیشن او ښکلا سره علاقه لري مینه لري هغوی ته مې د نیکریزو یوه ویډیو خپره کړله. هماغه چې ډېرو خویندو کومنټ وکړ ډېرو خویندو مسیجونه وکړل په بېلابېلو سوشل میډیاو کې او د دې غوښتنه وکړله چې وروسته له دې نه هڅه وکړه چې ډېر د نیکریزو یا حنا یا مهندي یا خینه هر څه چې تاسې ورته وایئ په خپله ژبه په خپله لهجه نو وی ویل چې داسې ویډیوګانې ډېرې اپلوډ کړم. نن مې بیا هم غوښتل چې ستاسې په خوښه ستاسې لپاره یو ښکلې خپرونه ثبت کړم او ستاسو درنه چوپړ ته یې وړاندې کړم. هیله منم چې تاسې هم د دغې خپرونې تر وروستۍ دمه راسره اوسئ. ګلونو خویندو ته وایم چې ښایسته ښایسته نظرونه مو راسره شریک کړئ. هغه کسان چې د نقش و نگار و حنا و خینې سره علاقه لري تاسې نظر راکړئ چې نننۍ ویډیو څنګه راغلې ده او دغه نقش یا دغه خینه ستاسو په نظر څنګه ده. نو راسره مل اوسئ. پیل به وکړو او زه نن غواړم چې په خپل لاس باندې مې خینه یا هم نقش یا ګلان یا هر څه چې ورته وایه وویستل سي. په وروستیو کې وګورئ چې دا څنګه راغلی دي او څنګه ښکاري. حتما مو نظر راسره شریک کړئ او د خپرونې ملتیا راسره وکړئ.
بیا هم په خیر راغلی او ډېره مننه چې ویډیو مو تر دې دمه راسره ولیدله. نو انشاءالله چې ستاسې هم ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي. هغه تنکۍ نجونې، هغه پیغلې چې غواړي د نکریزو باندې نقش او یا هم د ګلانو ویستل زده کړي، نو زه فکر کوم دغه ویډیو به ورته یو ښه ادرس اوسي. نو حتما کومنټ وکړئ چې نور عربي نقشونه دي یا هندي نقشونه، پاکستاني نقشونه، افغاني نقشونه چې په راتلونکو ویډیوګانو کې هم زه تاسو ته ښکاره کړم او در وښیم. نو هیله منم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی اوسي او بالاخره دا یې هم نتیجه سوله. زه نه پوهېږم خینه اصله وه که نه هماغه شرط چې ما په بله ویډیو کې هم ذکر کړی و چې په کوم دلیل باندې د نجونو لاسونه رنګ سور کېږي، نقش ښکلی راځي، نو هغه باندې خو تاسو پوهېږئ. که چیرې هغه کسان چې پوهېږي هغه دې کومنټ وکړي، هغه کسان چې نه پوهېږي هغه دې هم کومنټ وکړي چې زه بیا په بله ویډیو کې ورته ښکاره کړم. نو ډېره زیاته مننه کوم له خپلې ښې ملګرې نه مې چې دغه ښکلی نقش زما په لاسو باندې واچوه. واقعا ډېر ښایسته دی، ډېر زیات مې خوښ شو او له تاسو ټولو لیدونکو نه هم مننه کوم چې ویډیو مو تر دې دمه راسره ولیدله. هیله منم د خوښې وړ مو ګرځېدلي واوسي او بیا هم که غواړئ چې همداسې خپرونو ته دوام ورکړم، البته د ښکلا د برخې حتما کومنټ وکړئ ګلونو او خویندو چې ښایسته ښایسته ویډیوګانې درته ثبت کړم او اپلوډ یې کړم. خوشحاله ارامه اوسئ، په ځانونو باندې ډېر زیات خیال ساتئ، هڅه وکړئ چې حتما ځان بوخت کړئ، د ځان د بوختیا لپاره یو مصروفیت پیدا کړئ، ولو که هغه د یو ساده نکریزو په لاس باندې د ګلانو ویستل وي. په دې سره تاسو کولی شئ چې حداقل هغه څو دقیقې چې بیکاره کینئ او یا همداسې فکرونه کوئ چې ستاسې په ذهنیت باندې منفي تاثیر کوي، د هغه حالت نه لږ لرې شئ. یعنې دا یوازې یو مشورې تر حده وه چې تاسو کولی شئ په ځای حداقل په یو څه باندې ځان مصروف وساتئ. زه هم د دې لپاره همداسې خپرونه تاسو ته ثبتوم، اپلوډوم چې تاسې حتما د ځان لپاره د بوختیا یو څه پیدا کړئ. که زه اوس تاسو ته وایم چې کتاب ووایه، ښایي شل خم دلیل وایي چې څوک به وایي چې زه کتاب حوصله نه لرم، څوک وایي چې زه علاقه نه لرم یا دا ولی هدف دا ده چې حتما باید موږ تاسو ځانونه بوخت وساتو، مصروفه وساتو. که هغه هر څه اوسي، د کور کار خو شته طبعا چې څومره هم ډېر کار اوسي په 1 ساعت 2 ساعت نهایت 3 ساعتو کې خلاصیږي، نو ټوله ورځ به څه شی کوئ، ولی باید حتما د ځان لپاره یو مصروفیت پیدا کړئ تر څو چې خدای مو کړه د ذهني ناروغیو څخه، د روحي ناروغیو څخه په امان کې اوسئ. خوشحاله ارامه اوسئ، د یو سوکاله آباد ودان او زرغون لوی افغانستان په هیله او د هغې ورځ په هیله چې زموږ هر ځوان هره پیغله خپلو هیلو ته ورسیږي او د خوشحالۍ څخه ډک ژوند ولري. الله مو مل شه، ښاد او آباد اوسئ.